السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم جوړ او روغ ویاست. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن به تاسو ته په واتساپ کې یو داسې سیټینګ وښیم، کیدای شي تاسو تر اوسه نه وي معلوم یا فایده نه وي ځینې اخیستې. هغه یو داسې سیټینګ ده، که تاسې وغواړئ چې د خپل واتساپ کې چې کوم په شخصي کې تاسو ته یو څوک فلم راستوي، یو تصویر راستوي، یو غزل راستوي، یو صوتي راستوي، یا په یو ګروپ کې تاته یو شی راځي، ته نه غواړې چې هسته حافظې ته ولاړ شې، ستا حافظه پالتو په ډکه شي، نو هغه یو سیټینګ در ښیم تاسو ته پکښې کې. تاسو کله چې هغه سیټینګ په د خپل واتساپ کې وکړئ، نو بیا به ستاسې د واتساپ شیان ګیلري ته نه ځي. اوس ګوره زه راځمه، ګوره دې واتساپ زه اوس راځمه. اوس کله چې واتساپ ته راغلاست، تاسو به دا درې لاینه به پر کلیک کوئ. کله چې دا پر کلیک کړئ، رابسي لاندې تنظیمات. تاسو دا تنظیمات وینئ، دا به کلیک کړئ. کله چې دا پر کلیک کړئ، اوس به راسئ دې دوم ته چې رالاست. اوس ګوره دا قبلیت دي رسان. اوس ګوره دغه چې کوم ده، دا دوهم چې کوم راځي، دا اول ده نه، دا دوهم چې کوم روښانه ده، نو دغه به تاسې دغه کړئ، خاموش کړئ. دا دوهم چې روښانه ده، دا اول زه دغه خاموشوم، او دا دوهم به تاسې خاموشه کړئ. تاسې کله خاموشه کړئ، نو بیا ستاسې د واتساپ شیان ګیلري ته نه ځي. وایي نمایش رسان های تازه دانلود شد در ګیلري گوشی. تاسې ګورئ دغه کله چې داسې تاسې دغه کوئ. اوس ګوره زه ځم دغه کومه، خاموشه کوم. اوس زه راځم واتساپ ته، یو ګروپ ته راځم. کله زه ګروپ ته اوس رالم، مثال دې ګروپ ته رالم، صحیح ده. دا ګوره زه دغه کومه، صافوم یې. کله چې دا صافه شي، بیا ځم ګیلري کې هم ګورم چې آیا ګیلري تلل ده او که یا. چې ګورئ دا ویډیو خو اوس ګوره وکتله که نه، ستاسې له مخه زه اوس راځم ګیلري ته. تاسې ګورئ دلته دا ګیلري ده. تاسې ګورئ هغه ویډیو نه ده راغلې، تاسې وینئ هغه ویډیو نه ده راغلې، کومه چې اوس ما ځکه ویډیو چې اوله واتساپ کې په سر کې راځي، نو هغه ویډیو نشته پکښې کې، تاسې وینئ. نو په دې رقم ته تاسو غواړئ چې د خپلې ګیلري محفوظه وساتئ، له فالتو شیانو ډکه نه کړئ. دا رقم ته کولی شئ چې خپل واتساپ شیان و ګیلري ته ولاړ نه شي. نو دا سیټینګ پکې دغه کړئ. زموږ یوټیوب چینل د سره لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ او کمنټ هم وکړئ. تر بلې ویډیو زموږ ویډیو تاسو ته پر ټایم ورسیږي. تر بل ویډیو د الله په امان، لوی رب